سلامونه نیکی هیلي احترامات دوستانو. انا لله و انا الیه راجعون. د راشد خان په اړوند یو بد خبر درته لرو. شاید تاسې هم په سوشل میډیا کې د خبر اوریدلی وي. د راشد خان مشر ورور حاجي عبدالحلیم په نوم سره و. څه وخت څخه ناروغ و، نو تقریبا 3 یا 4 ساعته مخکې راشد خان په خپل فیسبوک پاڼه باندې یو خبر خپور کړی چې ورسره لیکلي دي چې د ده ورور مشر ورور یې حاجي عبدالحلیم چې زیات وخت څخه ناروغ و، د خپلې ورپېښې ناروغۍ له امله وفات شو. الله دې محروم ته مغفرت نصیب کړي او راشد خان او د دوی کورنۍ ته دې خدای جل جلاله صبر جمیل ورکړي. خو اوس پوښتنه دا ده چې څو ورځې وروسته افغانستان په یو 3 اړخیز سیریز کې له عربي متحده امارات او سخت سیال پاکستان سره لوبې لرو لوبېږي. دا چې راشد خان به د دغو لومړنیو لوبو لپاره آماده وي که نه به وي، یا له دوبۍ څخه چې اوس وخت په دوبۍ کې ده د خپل ورور د جنازې لپاره به حتما راځي. دا چې بیرته په دومره لنډ وخت کې ځان د افغانستان لوبو ته رسولی شي که نه شي، په دې اړوند لا څه وضاحت نشته. خو فلحال خبر دا ده چې د دغو لوبو څخه وړاندې د راشد خان دوی کورنۍ ته دغه غم پیښ شو. الله دې صبر جمیل ورکړي.